د بریتانیا د سوداګرۍ وزارت ویلي چې دوی د فولادو ستراتیژۍ په اړه د عامه نظر غوښتنه کوي چې موخه د بریتانیا د فولادو صنعت نړیوالې سیالۍ ساتل او د امریکا لخوا د فولادو پر وارداتو د بندیزونو پر وړاندې د چیلنجونو حل کول دي. د بریتانیا د سوداګرۍ وزیر جانیتن رینولډز له رسنیو سره په مرکه کې ویلي چې تعرفې کولی شي د امریکا د مالیه ورکوونکو لګښتونه هم زیات کړي. هغه زیاته کړه بریتانیا او امریکا د دې په اړه متقابل ګټې لري چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د فولادو پر وارداتو د ټاکل شوو تعرفو څخه بریتانیا معاف کړي. د ستراتیژۍ لمخې د بریتانیا حکومت د 2.5 میلیارډ پونډه یعنی 3.15 میلیارډ امریکایي ډالر پانګه اچونه به په خپل داخلي فولادو صنعت کې وکړي او د زیربناو پروژو هڅول به د بریتانیا جوړ شوي فولادو ته لومړیتوب ورکړي. ټرمپ اعلان کړی دی چې د مارچ میاشتې څخه به په ټولو فولادو وارداتو باندې 25% تعرفې ولګوي چې د بریتانیا د حکومت په منځ کې د سوداګرۍ د لګښتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنې راپاروي ځکه چې امریکا د بریتانیا د فولادو صادراتو لپاره شاوخوا 10 سلنه جوړوي. صنعتي اتحادیې انګلستان سټیل ویلي چې تعرفې به یو ویجاړونکی ګزار وي او د یاد سکتور 400 میلیونه پونډه کلنی اقتصادي ارزښت به زیانمن کړي چې د اتلانتیکي سوداګرۍ لپاره ستر اهمیت لري.